دا ټانکوي چې دا نو دا یو ډېر عام غونډه کلی دی ورکوټه شانتي کلی دی او په ټوپي جهانګیره روډ باندې واقع دی چې کومه لار دی دا زیدي په ترو باندې ځي د دې مخکې خو د دې زیاتر خلک چې کومونو زمینداري باندې به گزاره کېده زمونږ د کلي کې دا ټول کورونه چې وو نو دا تقریبا کچه وو خو بیا یو وخت داسې راغی چې 70s کې چې بوټو صاحب کله ګورنمنټ ته راغی نو هغه ډېره ښه وه چې بهر هم دی خاص کر د میډل ایسټ والا کنټریز سره دغه وکړه چې یاره تاسو مهرباني وکړئ زموږ د پاکستان خلکو ته موقع ورکړئ چې دلته کې دی ایز لیبر راشي او ستاسو خدمت وکړي او د هغوی بس لیوینګ سټنډرډ چې نو هغه به امپروو شي نو بس هماغسې وشو او نن سبا زما خیال دی چې زموږ د کلي کې به مشکله باندې به چېرته کچه کور میلاوېږي ټول تقریبا پاخه دي او د خلکو لیوینګ کې ډېر سټنډرډ راغلی دی اول بس دا ووایم چې دا کلی چې اول ورکوټه غونډه کلی نن سبا ډېر زیات ایکسپینډ شو د دې نه څلورو واړو طرفو ته بانډې جوړې شوې او هغه بانډې او دا ټول چې یو ځای کې نو دا د یو ډېر لوی ټاونشپ یا د یو ډېر لوی کلي برابر دي کلی کې دوه تپې دي یو ته بابو خیل وایي یو ته جانا خیل وایي عام مشرانو نه مونږ دا اورېدلي دي چې یو بابو او یو جانې و نو په دې وجه یو ته بابو ویلی شو او بابو خیل او بل ته جانا خیل په بابو خیلو کې چې دي اوس نو وړې وړې څلور تپې دي چې یو ته جلال خیل وایي بل ته نوران خیل وایي بل ته باره خیل وایي او چجو خیل دې څلورو تپو واړو ته ویلی شي بابو خیل جانا خیل چې کوم دي هغې کې حسن خیل شو برخان خیل شو ادخیل شو ددخیل شو لذاق شو سراب برخان خیل او موسی خیل تقریبا 208 تپې جوړې شوې مشرانو نه دا اورېدلي دي چې دا دوه وروڼه نو دا پنځه وروڼه چې دوه په مرغوس کې پاتې کېږي چې یو ته به یارې به نومو هر څه چې داسې و یو اکا خیل او پنځم ورور چې و نو دا شاجیانو چې هغه په سلیم خان کې پاتې کېږي د دې آبادی تقریبا 20,000 یا 18,000 پورې ده او رقبه د دې 15,000 کنال ده دغه پکې 15 پکې مدرسې دي د هلکانو او 15 پکې د جینکو دیني مدرسې دي په دې کې 37 جماعتونه دي نو په دې کې یو هلکانو هایر سیکنډري سکول دی
او 3 پکې پرایمري دی یو میډل سکول دی او دغه سیده جنکو یو های سکول دی یو میډل سکول دی او 15 پکې پرایمري دی صوابۍ او ښکلی غوندې کلی دی ډېر خلک هم ډېر ښایسته دی میلمه دوست خلک دی عزتداره خلک دی په جمعې باندې کبډي هم کېږي مخه هم خلک وړي ټانټوي مرغوس چې کوم نه لکه روره خور یادېږي داسې او بل د دې ځای چې کوم خلک دي نو هغوی زیاتر پکې زمینداران او بیروکریټس پکې هم نقش دی زموږ د کلي چې کوم محمد علي بابا خیل شو او بل چې کوم دی پرویز امینی شو داسې بیروکریټس پکې هم لکه پاتې کېږي اوس هم شته داسې څوک وایي چې ټانکوي یخ کوي ته وایي څوک وایي دلته کې موسم ډېر یخي نو د ټانکوي باره کې خو به زه دا ووایم چې ټانکوي لفظ د ټنډي یو لوبه وه دلته کې د کبډي په شان او ټنډي چې کوم دی نو هغه پتون ټکول ته یا چینې جوړ کول ته ویلی شي